قدر رب العالمین ورکړی دی چې یو کال مخکې ګناهونه د انسان معاف کوي او یو کال وروسته. دا چې کله انسان مړ شي د دې عمل قدر به موږ لګيږي، په خلاف د دې چې دا نفس موږ دا خبره کوي چې مړ تیریږي موږ بچر رب العالمین معاف کوي، موږ ډیر ګناهونه کړی دي او دا کارم کړی دی هغه کارم کړی دی شي. رسول الله فرمایي چې تیر شوی یو کال او راتلونکي یو کال د دې چې انسان دا ګناهونه رب العالمین معاف کړي. د نبی صلی الله علیه وسلم په خبره کې د ظریف اندازه باندې کمی زیاتې نشته، په خلاف د نور انسانانو باندې هغه کومولین دي کو غیر مولین دي. امام مالک سے فرمایي کې دې شي پاغه کې هغه خبره حق لور شيږي یا دروغي سوا د محمد رسول الله نه چې دا ټولي خبره رښتې دي. دا د الله نبی دا خبره کړې د عرفات د ورځې اهتمام ذکر کړی دی، ان د عرفات د ورځې په شام بل ورځ کال په ورځو کې نشته. دا دومره ده لکه د قدر شپه بلکې د غینم زیاته. ومه دا خبره به کار ده چې قرباني به کم سروي باندې کیږي او کم باندې نه. اهل علم فرمایي د وک په باره کې چې کم از کم هغه 15 کلنې غوې څخه چې د 2 کلو په عمر باندې دي کې به دا خبره چې غاک راوته کنه راوته. دوه قول د علماء دي، یو قول د علماء دا خبره ذکر شوی دا چې صرف د 2 کله پوره شو غاک راوته کنه راوته وشي جایز دي. په بل طرف باندې شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي یو خبره الله تشریک یو دغه نور سبه رسول الله تشریک یو چې د تشریک کې نو به لغت لپریدي. امام شافعی مولم دا خبره ذکر کړی دا لغت شکل من کتل دی مشنا اغل ویل چې معنا بتله هل اصلا چې دقیقه کونه راوتی معنا وخت زیات دی. کوشش انسان دا وکړي چې عقل سروي والی چې دقیقه کونه راوتی دا به ضروری دی. دغه مسله د اهتمام وکړه ګډ بزی وغیرہ په دې باندې شوبره کیږي. علماء دا خبره لیکلي د شاغر یو کلو په عمرې به ارچ وخ دی غوې میخه دا د وکسان د لپاره پوره کیدی شي او ارچ ګډ دی وزدا هغه به د یو انسان لپاره کافی ده. خو لیکن که چیرته په یو قرباني سړی یو ګډه لال کینو ابي بن سعید نه چا بوښتنه وکړه چې تاسو په وخت کې به قرباني په کومه طریقه باندې کېدل. محمد رسول الله په وخت کې موږ به یو کور نه یو ګډ کافی کې چیرته انسان ډیر وکړه دا خو نور نه نور دی ډیر رونه دي او اریو جدا جدا ځان لپاره قرباني کې دا به بل مسله ده. لیکن کله یو چرته کې څه منعت بنئ. اتمه خبره به کې دا ده چې قرباني انسان به په هغه ګډ باندې وکړي چې هغه نروي او د غي سره خشیم هغه تور او سپین رنگ یعنی کتلی په تور کې او ګرځېدلې په تور کې معنا ده یا سپینو کې نور تور دی خو لیکن داستر کې مشپینې دی او د قشان د کې مشپینې دي خرونه ولري. لیکن که بل فرض او تقدیر چیرته خرونه مات خو په دې طریقه باندې چې واستازه زخم نه لري یا خرونه بالکل لوتی دا کونډې چورته ویل شي په دې باندې جایز ده بهتره ده. لیکن که انسان په هغه باندې چیرته قرباني وکړي څو منعت به دي کې نشته دي کې خر ضروری نه دي چې کړي مات دی او کړي ولا مات شوی دی د قشن وړو کړي یا بالکل کړي راوتی نه دي غره ده. محمد رسول الله شکړه په دې کیفیت دکی وکي کوم بدن لرون کې امام ترمذی دا روایت را نقل کړی دی. نه هم مسله به کې دا د محمد رسول الله ملګرو صحابه کرامو ایبه چې کله قرباني کول دا څاروي به د غیر لپاره چغور بخاری کې دا حدیث معنا سور به کې که خوراکونه به وکړي چې منی لکه د اسمه کوشش په زمانه کې و کسان راځم چې په یوغا باندې چاغه جګیدم نشي یره موږ قرباني وکړه نه کشي دې سره به دا خبره چې دا سرمن د انسان په کوم ځای کې استعمالول شي. اهل علم دا خبره لیکلي دا خاص کر تفصیل مسائل کې مولانا ګور رحمان صاحب وې کدا انسان د جمعات په کار کې استعمالول شي او د قشن کدا چیرته یو مالدار سره لږه ورکړم ورکول شي په خلاف د مال د زکات او د زکات مال نه په جمعات کې لګيږي او نه مالدار لور کې دي شي بل د نه کې یو کار د خیر پول دې یتیم دې کونډه وغیرہ په هغه باندې دې خرچه کیږي. لیکن علماء دا خبر ذکر کړی دا چې دا به انسان بر قصاب لا مزدوري کې ورکړي نه. لسمه را خبر ځان سره ساتل وکړ دي چې په هغه حیوان باندې قرباني نه کیږي چې کله محمد رسول الله فرمایي کار ګوډي کار ډوندي کار مریضي او دومره ډنګري کې انسان څومره خرچه پاغه باندې وي کې بالکل د سره دا چاغيږي نه. اذن رب دې خو به وخت څنګه لري روایتو کې دا خبر راغلی چې اهتمام دغه بکار دی انسان به دا وګوري هر چې لکې دا نو په دې کې څو منعشت دی نه یا باز یو غیا دی غوا دا د ډیر وخت تیرېدو دی وجنه دقیقه کونه لویدري دنو اهل علم فرمایي چې په دې کې څه مسله نشته. باز وخت کې انسان هغه د ګډ دا وړي روباسي دا به جایز کې به جایز نه معنا کلولي د قرباني نه مخ کې
علماء دا خبره لیکلي دا کچرته د یخنی موسمي واغله زرړي به مخریا مې کلوا و الا کچرته د شنی نه به ته هغه وړي تی لری کولې شي سمنات دي کې نشته هکذا یو سړی د واغه د ګډه وړي وباسي او به دا سرمن پر تنور باندې توري بازار خو کې دا عادت دي شریعت متطهره په دې باندې رد نه کړي دا کارم شایز دي یو لسم په دغه حیوانات باندې قرباني مکروه ده چې غوږی د مخ کې دغه شاورسه طرف نه نظر غوڅوي یا سوريوي او یا شیدلې دا شیطان حرکت دي چې خلکو له دماغ کې ورچ چې لکه سره غړي بچي وغیرہ دا په دې باندې ورکیږي نه نو اهل المدالک کله مکروه دا معنا چې ځان ته ساتل په کار دي چې تعالی خشه پیدا شونه به په کار دا چې باغ باندې سړې دی وکی لکه امام ترمذی رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده شرقه او خرقه دا ټول ذکر کړې دي مطلب دا چې د ډول زینت خراب شوی دغه نه ځان ساته د مړي نه قرباني څنګه راو څنګه ډېر خلک دا خبره کوي چې مړي نه من قرباني وکړو محمد رسول الله استدلال کې پیش کوي وجه ده وېسلو کان حلال کړه یا د قشان غډان یو د خپل ځان او ویل دا بل ویل چې د اسمانه امت نه او علي رضی الله عنه ابو داود کې روایت ذکر شوی دی د خپل ځان نه مکړو د محمد رسول الله نه مکړه نو ابن حجر اسقلانی فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم چې د امت نه کړي دا ودا دغه خصوصیت ته او علي رضی الله عنه فرمایي چې ما کړي دا وجه دار چې مال په دې باندې محمد رسول الله امر کړو امر معنا دا مړی نه چې سړی قرباني کې بدی طریقه چې یو دا د مړی په ژوند کې وصیت کړي دویم دا چې د کور د ژوندې خلک هم قرباني کوي دریم چې دا وارثان د وسوالي دا درې شرطونه چې چیرته موجود وي نو به جائز ده او که چیرته نه نو ګوره دا به ناروا ده عام صدقه خیراتونه دعاګانې به څه کوه په خپل هغه به شي ورشي او څومره روایت دي بارک راغلي د مړي د قرباني مبارک علماء په کلام کړي چې کمزوري ضعیف دي د ابو داود روایت دا چې وصیت شوی دی او ارچ نبی صلی الله علیه وسلم کړي دا هغه خصوصیت دیر لسم د اختر د منځنه مخې قرباني دا نه کیږي رسول الله فرمایي کدا چرته چا وکړه دوباره بل حیوان پیدا ذبح کوي دا خبره یاد ساتئ کله یو سړي قرباني سروي اخستي چې ملګری ځان سره به شریک یا زیات ملګری شریک شي ته به کم شي یا به تور مثال دا خرج کړي په مقابل کې به بل والی ایا دا کار کې دي شو کني شي کې دا قانون ځان سره یاد ساتئ د قرباني سروي په هغه وخت د قرباني سروي ګرځي کې شکر دي چاړه پیرا کړه داغه نه مخکې به هر قسمه تصرف کولای شي خرڅول هم شي یا واخستل هم شي څوک به شریکول هم شي او زیات قسمه کمول هم شي وغیرہ دې مسله باندې ان شاء الله پوه شوي سوال سم خبره به دا ده د امام لپاره مستحب خبردار چې دا په عیدګاه کې قرباني وکړي ولی یو خدا وجدا چې دا خلک د دنه قرباني زده کې چې په کومه طریقه باندې دي کول بکار دي او بل وجدا چې د عیدګاه اکثر د مسکینان غریبانان راغلي ایست اغول په کې برخه ورکړي لیکن که یو سړی قرباني وکړه او دا ټول د الله په نامه باندې ورکړي هم جایزه سم ممانعت نشته که یو سړی قرباني وکړه دا ټول د خپل بچو له وسه ته هم جایزه هیڅ ممانعت نشته خو لیکن په دې میچ کې خامخا په دې مسکینانو باندې خرچه وشي ځکه دا خیر خوای میچ ته خامخا دا کار به دوشي د شپې قرباني کیږي کني کیږي علماء دا خبره ذکر کړې دا کچر ته معذور وي د ورځې د کاری یا بل مسلې نه بالکل به څه خبره به نشته خو کچر تستانه به دا ذبح ګډوډيږي یې ته په دې مناسبت باندې کوي چې دا مسکینان زما خو له ازر نشي به ناروا ده که سره وخت نه یې کولای شي اول ورځ باندې کولای شي په دویم کولای شي په دریم د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې قرباني څنګه وکړ ده عائشه رضی الله عنها فرمایي چې دا محمد رسول الله بیبي زموږ سره مور ده دی به ویلي چې نبی صلی الله علیه وسلم دغه خبره کړې ده شاړه به ورته تیرا کې کله چې انسان په کم سروي کوم چاړه باندې سروي ذبح کوي د ټول نمخ کې بدات تیرا کې او رسول الله فرمایي چې دا تیرا کوي ګوره دغه په مخ کې باندې تیرا کوي ګډ دې سمراول دي غوا بل او دغه په مخ کې دا چاړي باندې لګي تیرا کوي رسول الله دې نه منع کړی څومره عجیب همدرد په بل ځکه وې دا تیرا کا به د څه طریقه وکړه چې دا پس او حیوان په پسمه باندې واچولو چاړه به چې تیرا کړنه به سملو او دغه په خي اړه باندې به قدم کې خودو او به د شي ویل چې بسم الله الله اکبر به ویل چې اللهم تقبل يلا دا قبولك من محمد د محمد صلی الله علیه وسلم نه وآل محمد د محمد صلی الله علیه وسلم د آلنا ومن امه محمد د محمد صلی الله علیه وسلم د امتنا دا به ویلي شپږمه مسله به دا به دغه حیوان حلال او قرباني کی مشکل کې دا روایت دی د دین رسته
د قرباني دغه ک انسان په خپل اهل او عیال د ټول باندې خړلې شي البته که چیرته مسکینان هغه له هدیه صدقه ورکي یتیمانو له خپلوان له ګوندونو مسافر له دا به مستحب را خو که یو سړی دا ټول مال ځان له ذخیره کوي او بل هیڅ نه به ورنه کې باغ باندې لعن تعن مکوا چې دا به تول درې شي کې وای سبق فقرا ول ورکي ایوې سبق خپل ځمان استعمال کوي او دا بل سبق خور خورلړ وغیرہ دول ورکي نه ته صرف دې ذبح باندې مکلف کې ټول چاله ورکي هم جایز کنیم چاله ورکي هم جایز کټول ځان لساتي هم جایز خو طبعا مسکینانو یتیمانو کندو دی وغیرہ باندې لګ زرا پام سړی به په دې ورځو کې وکی د قرباني دغه کو شرمن د په مزدور کې به قصابه یا بل مزدور لور نکړي شي لیکن په خپل انسان ته پیدالي اما خستل شي مسکین لیک ورکي هم ته ورکول شي او کدا چې د جمعات کې لګيږي هم لګول شي بل جوړول کې لګيږي هم لګول شي مالدار وغیرہ ار چاله دا مسله تفهیم المسائل کې مولانا ګور رحمت صاحب تفصیلی لیکلی دا اتلسم د قرباني خوخه سرمن د ځان د لپاره خرڅول ناجایز دي او په دې سره د قرباني ثواب برباديږي چې قرباني وکي او به لاړ شي دا ټول غوي دا ټول ګډه ایسه د بازار کې ته حلال خرڅ کی دا ناروا ده نو نسب د قرباني کول د لپاره غوړه د لوی اختر اول ورځ ده لیکن که انسان چرته په اول ورځ باندې موکي 2 ملي موساتي 3 ملي موساتي جائز ده اسم منعت دي کې نشته اولم جائز ده دویمم جائز ده درېمم اوله بهتر ده د واړو او د شندلي اختر په ورځ باندې روزنه ول حرام دي او د تشریق ورځ کې معنا د لوی اختر ال تروزنه ولا په دې طریقه باندې چې انسان منځ وکي دغه نور سره چې به د قرباني وکي او دغه پاغه جګر وغیرہ باندې روزه ماته کې دا مستحب ده خو که سړی هغه ټینګيږي نه او دا خبره کو چې دا غوې سم له ول او دی باندې ډیر وخت لګيږي او زوګي مو دا بکله په